أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظیم. د قیامت پرېز باندې الله جل جلاله چې کله د ټول انسانون دا ارجمه کی نو کوم خلکو چې د الله سره شرک کړو په څه شي سره هم چې شرک سره کړو دا به هم الله تعالی کړی وي. که دنیا کې دوی بوتونو ته د الله شریک ویلی وي چې دغه بوتونه دا د الله سره په خدایي کې شریک دي، هغه بوتونه به الله پاک هلته کې ورته موجود کړي وي، هغې ته به الله روح ورکړی، صحیح له به یې ورکړي وي. او درنګې که په انسانونو کې د چا څوک یې الله سره شریک کړي دي هغه به الله جل جلاله تعالی ته کې موجود کی. لکه مثلا انسانونو کې انبیاء کرام چې دي بعضې دا د الله سره دوی شریک کړي دي. عزیر علیه السلام یې د الله سره په خدای کې شریک کړه ده، عیسی علیه السلام یې شریک کړه، مریم علیه السلام چې د عیسی علیه السلام مور دو دا شریک کړی دو. درنګې په بعضې اولیاو کې چې هغه شریک کړي وي الله پاک په هلته کې تعذیر کې بیا به الله پاک د دغې نه پوښتنه وکړي چې تو سره د مو سره په خدای کې شریک وې، د دغې عبادت تو سې کړه ده، نو هغه به هغه ځای کې انکار وکړي چې یاره موږ خو د دې د عبادت نه خبره نه یو چې دغې د موږ عبادت. اوس حقیقت کې بوتون چې دی خو هسې هم کوڼي دي، جماد مخز دي، هغې ته څه پته لګي چې د موږ څوک عبادت کوي. دغه رنګې که دغه انبیاء کرام چې د هغې عبادت وشو دغې خو چاته نه وویلي چې تاسې د موږ عبادت کوئ. عیسی علیه السلام ته به الله قیامت پرېز وایي چې انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین من دون الله، چې عیسی یا تو د خلکو ته دا ویلي و چې مو او د مو مور نه تاسې خدایون جوړ کوئ، عبادت مو وکوئ. نو عیسی علیه السلام چې سبحانک ما کنتو، یا الله چې تو لره پکې دو مو ته دا اختیار چې ته میلاو دی چې زه چاته وایم چې د مو نه خدای جوړ کا، مو عبادت وکړه. نو زه خو تر څو پورې چې په دوی کې یا الله موجود و دوی ته مې د توحید دعوت ورکړه او چې کله بیا زه ته یې نه اوچت کړه نو بیا هلته په دوی باندې عالم مې چې دوی څه کول. نو دغې خو د عبادت نه چاته ویلي نه دي چې د موږ عبادت وکړه. نن که دي په قبرونو کې دي د دوی د عبادت نه څه خبر دي. نو بیا په دغه وخت کې بس د دوی سره څه جواب نه وي، الله جل جلاله د جهنم فیصله دغې وکړي. ویوم نحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ باندې چې موږ به دوی جمع کو جمیعا ټول. حشر دا جمع کولو ته ویل شي، نو میدان محشر ته هم د دې وجې نه محشر چې په دې کې به ټول انسانون دا جمع شوي. حشر نشر او نشر پیلاو کېدلو ته یي. نو بیا په دار ابتداءً به دا ټول خوره وروي چې قبرونه خلک ارچګېږي، بیا به یې هغې نه بعض حشر به وشي. الله پاک کوم ځای کې چې حساب او کتاب کوي ټول به هلته جمع شي. ثم نقول للذین اشرکوا، بیا موږ وایو خلکو ته اشرکو چې دوی شرک کړو، مکانکم چې په خپل زوی باندې ودرېږئ، انتم تاسې و شرکاؤکم او د تاسې شرکا، فزیلنا بینهم، پس موږ به جدا ولرولو په میانځ د دوی کې. نو دا به سره جدا جدا کو مسلمان، نو نه به دغه کوم کفار چې د مشرکین دا جدا کو. وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، او به شرکا دوی ته چې نوی تاسې چې د موږ عبادت کړو. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، پس کفي د الله جل جلاله ګواه میانځي موږ کې او میانځ تاسې کې. ان كنا عن عبادتکم لغافلین، بشکه سره موږ یو د عبادت ته تاسې نه لغافلین نه خبره، موږ ته څه پته تاسې موږ عبادت کړو.
هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، په دغه وخت کې تبلو وبویني کل نفس هر یو نفس ما اسلفت هغه اعمال چې کوم د مخکې کړي وي، وردوا الى الله مولاهم الحق، دوی واپس کړی شي په طرف ته الله پاک مولاهم چې دوی مالک د الحق یقیني، وضل عنهم ما كانوا يفترون، او رک پشي د دوی نه ما هغه شی نه کانو چې دوی وو یفترون چې کوم دوی جوړ کړي وو. نو که شرک کړي هلته کې به نه هیر شي، مال او دولتونه جمع کړي به هم هلته نه غایب وي، اولاد به نه غایب وي، خپل نیک عمل دا به هلته کې په فایده ودرومي. قل پیغمبر وی ته وایه من یرزقکم من السماء، چې څوک تاسو رزق تیر کوي من السماء د اسمون نه والارض او د مځکې. نو د مشرکینو عقیده الله ذکر کوي. مشرکین دا معنا نه ده چې الله مني نه، الله مني ته پوښتنه کوي نو کې الله چې ابو جال باندې ته وایي چې دغه بالکل دغه هر څه الله کوي. رزق دا الله جل جلاله ورکوي، اسباب د رزق الله مختلف پیدا کړي دي. من یرزقکم من السماء والارض، څوک رزق تیر کوي د اسمون نه او د مځکې نه، اکثریه اسباب د هغې په اسمون کې موجود دي. دغه مځکه چې فصل ورکوي د دغې پر اول سبب دا اوبه دي. مځکې ته یې وچی اوبه که نه وي دغه دونه او دغسې په دغه مځکه کې پرته وي دا نه زرغونېږي، یا به یې چینجي خوري یا به یې میږي خوري. نو اول سبب دا د دې وریځ وي، وریځ روشي هغه اوبه راوروي، دا د دغې یو سبب ده. د کائنات څومره چې هم د انسان په هره لقمه کې د ایده یو کردار ده، یو حیثیت ده، یوه حصه یې ده. نو د وریځې خپله حصه ده پکې، د هوا پکې خپله حصه ده، د میر د سترګې خپله حصه ده پکې، د شپږمي پکې خپله حصه ده، د دغې ستوریو پکې خپله حصه ده. دارنګې د چرند د پرند د مرغونو پکې خپله حصه ده. که دا مرغون نه وه په دغې باندې چې کوم کیړې دغه چینجي میمجي وغیره پخته شي نو د فصل به دی نه ورته پرېښه، هغه الله جل جلاله په نګران جوړ کړي. د چینجي د هغې نه خوري دغه وغیره د نوره حشرات چې کوم دي د دې نه ختموي. نو درنګې الله فرمایي چې ته دا پوښتنه وین دا څوک در کوي. قل پیغمبر وی ته وایه من یرزقکم من السماء، چې څوک تاسو ته رزق تیر کوي من السماء د اسمون نه، والارض او د مځکې نه، امن یملکو یا هغه څوک ته هغه ذات یملکو چې مالک ته السماء د غوږونه، والابصار او د سترګې، ومن یخرج الحی من المیت او څوک ته هغه ذات چې اربوسي الحی ژمدای من المیت د مړي نه، ویخرج المیت من الحی او اربوسي المیت مړه من الحی د ژمدي نه، ومن یدبر الامر او څوک ته هغه ذات چا تدبیر ورکوي دغه امورو ته، دغه ټول د دنیا نظام څوک چلوي. فسیقولون پس دغه به ته وایي دا مشرکین الله چې دا هر څه الله پاک کوي. فقل افلا تتقون، پس پیغمبر ته وایه چې افلا تتقون تاسې بیا هم د الله پاک نه ډارئ چې شرک سره کوئ. فذلکم الله، پس دغه الله جل جلاله دا ربکم چې رب دې تاسې دا الحق یقینا دا مو یقیني پروردگار ده. فماذا، نو اوس د دغې باوجود هم چې د دغې الله څوک عبادت نه کوي دا نه مني، نو دا منه چې دا ګمراه ده. فماذا بعد الحق، نو پس څه دي بعد الحق بعد د حق نه، الا الضلال مگر گمراهی دو. فماذا بعد الحق، پس نشته د بعد د حق نه الا الضلال مگر گمراهی دو. فانا تصرفون، پس چې ته تاسې اړولی شوئ. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، دغه رنګې ثابته شوې ده فیصله د رب دې تو علی الذین په خلکو باندې فسقوا چې نافرمانو، نو نافرمانو باندې چې ان دي نافرمانو زیدي، نو انهم چې بشک سره دوی لا یؤمنون، دوی ایمان چې دی هغه نري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.